بسم الله الرحمن الرحیم. مایوند نن موږ او تاسې په سی سی ان ای کې په داسې یو موضوع خبره کوو چې هم د سی سی ان ای د امتحان مربوط ده او هم موږ سره په سی سی ان پی انکور امتحان کې هم د هغه د سوالاتو امتحان هغه راتللی شي ښه احتمال زیات ده. په سمه ده موږ استاد. او تاسې تیر درس کې ویلن باندې خبرې وکړې، په ویلن پوه شو چې ویلن څه شی ده، څه په خاطر استفاده کیږي، او د دې سره سره د سویچ په پورټ په موډونو باندې هم پوه شو چې پورټ څو موډه لري کنه. یو ډاینامیک ده او سوري وبخئ، یو ټرانک ده او بل څه شی ده، یو ټرانک و یو اکسس مود. اکسس موډ او استاد. په دې موډونو سره نن چې موږ او تاسې یو کم پروتوکول باندې سره خبرې کوو، هغه پروتوکول نوم د ډي ټي پی. څه شی وایو؟ ډي ټي پی. او ډي ټي پی. ها دغه پروتوکول چې نن موږ او تاسې وایو ډي ټي پی یا ډاینامیک ټرانکینګ پروتوکول. ها ډاینامیک ښه استاد. دې نوم ده ټرانکینګ ډاینامیک آفرین ټرانکینګ پروتوکول. پروتوکول. نو دې له نوم نه چې اندازه لګیږي اتومات معلومیږي چې ډاینامیک ټرانکینګ پروتوکول هغه پروتوکول دی چې د پورټ په ټرانکېدلو کې ډاینامیک یا په اتوماتیک شکل سره کار کوي کنه. دې باندې او په استاد. ما تفصیلی غږیږو. خو ما ته پرون ویلې چې د سویچ یو پورټ درې حالت لیدلی شي، بیا مې وروسته درته ویلې چې نه دوه حالته کېدلی شي کنه. یو مې او درته استاد. ټرانک ویلې، ګوره ټرانک پورټ چې هغه 802.1q کنه ته هغه مربوط کیږي، صحیح شو. او بخې 802.1q د ویلان ټرانکینګ پروتوکول دی چې ویلان ټاګینګ کیږي کنه. کوم پورټ چې ټرانک سو نو یعنی دا معنا ده چې هغه پورټ ته چې نو ټرافیک راځي هغه باندې به د ویلان ټاګ نمبر لګیدلې کنه چې دا د کوم ویلان د پاره دی، صحیح شو. او دای او بخپل استاد. چې کوم ویلان مربوط دی او د ډیفرنٹ ویلانو ترمنځ ډیټا سکی لیږي او راځي. لګي او لګي. نو نن مونږ او تاسې او یو بل مې درته ویلي چې هغه کوم یو اکسس موډ. اوس نن چې مونږ او تاسې په کوم موضوع کې کار کوو دا څه شی ده؟ دا ډاینامیک موډ. یو موډ ګوره بل هم هلته وجود لري چې هغه موډ ته یې څه ویلې؟ ډاینامیک. نو دلته مونږ یو سویچ لګولی ده کنه، او بخې راوټر. دا راوټر اول زه ختمول غواړم، صحیح ده. سمه ده استاد. ځکه ما نور انټر ویلن کمیونیکیشن نه دی پکار، دا ختم دا پرون درس خلاص شو. اوس دلته یو پورټ ته زه داخليږم مایون، راځو سی ال آی کمانډ لاین موډ ته راغلو، صحیح شو. کله چې زه کمانډ لاین موډ ته راسم انیبل ته، صحیح شو. او یو انټرفیس سلیکټ کوم، مثلا کنفیګر ټرمینل انټرفیس فاست ایترنت 0/24. ها دا انټرفیس ښه استاد. او اوس ورته چې سویچ پورټ موډ د دې موډ سره کم تکا سوالې چې ورکوم وګوره دلته موږ سره درې حالت دي ویني، اکسس او ډاینامیک او ټرانک، صحیح شو کنه. نو اکسس او ټرانک مې درته وکړو، خو دلته یو بل حالت ده ډاینامیک. دا ډاینامیک ما درته ویلي که چیرې مونږ او تاسې انتخاب کو، صحیح ده. ډاینامیک که چیرې انتخاب کو نو سویچ پورټ ګوري، که چیرې ځای د ډاینامیک کېدلو وي او بخې د ټرانک کېدلو وي نو دی اتومات څه کیږي؟ ټرانک کیږي. او که چیرې داسې یو ځای وي چې اکسس کې باید کار وکړي نو دی اکسس کیږي، صحیح ده کنه. او استاد. دا څوک دا کار کوي چې د اتومات دی حالت تړي؟ نو دغه پروتوکول چې د اتومات دی حالتونو تړي دی ته ویل کیږي ډي ټي پی یا ډاینامیک ټرانکینګ پروتوکول دی. اوس دا موډ چې زه راغلم ورته مې ډاینامیک، خو ډاینامیک نه وروسته چې سوالې زه ورکوم دلته ګوره بیا یو د نور شیان هم شته ده. یو R2 ده او بل څه شی ډیزایربل ده. په دې باندې هم سره غږیږو. نو نن راځو اول موږ تاسو ډي ټي پی سره معرفي کوو. ډي ټي پی څه شی دی؟ ډي ټي پی ما ته ویلې اول سر کې مې غلط مفهوم درته ویلې. ډي ټي پی یعنی ډاینامیک ټرانکینګ پروتوکول. DTP is a Cisco proprietary protocol that allows Cisco switches to dynamically determine the interface status, access or trunk without manual configuration. ګوره موږ ویلې چې ډیسکو یو Cisco proprietary protocol دی. ها یعنی داسې پروتوکول دی چې دا د سیسکو مالکیت او په سیسکو ډیوایسونو کې کار کوي. ها او دای دا تصمیم نیسی چې اتومات بغیر لدی چې موږ منوال کوم کار پکې وکړو په اتوماتیک شکل د سویچ پورټ حالت بدلی اکسس ته او ټرانک حالت ته بدلی. نو ان شاء الله په دې موضوع به پوهی د خیره. استاد غږ د لکته اوس بیرته راغی. بل کیږي
ښه اوس مېوند یوارې به بیا هم ګل شي دا غږ چې صحیح شي بیا به سره غږېږو. اوس مې اواز اوري که نه انشاءالله؟ استاد اواز دا اورم. ښه نو مېوند موږ دلته په څه باندې سره خبره کوله چې یو موډ د دوی وبښئ ډي ټي پي پروټوکول خو دې وپېژندل چې څه شی دي. ډي ټي پي پروټوکول هغه پروټوکول دی سیسکو پروپرایټري ده ښه یعنی سیسکو ډیوایسونو کې دی کار کوي چې اتوماتیک شکل سره دی یو د سویچ پورټ له اکسس نه ټرنک ته او د ټرنک نه چې شي تاړئ اکسس ته بغیر له دې چې موږ مینولي پکې کار وکړو ښه نو په اتوماتیک شکل سره دا کار کیږي. نو DTP is enabled by default on all Cisco switch interfaces او DTP یا ډاینامیک ټرنکینګ پروټوکول چې دا اتومات ماده په هر سیسکو سویچ په هر انټرفیس کې لاول نه شي دي انیبل دي ښه او چې کته د سویچ موډ سره هغه سویچ پورټ موډ سلیکټ نه کوي ما درته ویل دی په خپل DTP هغه ته څه کوي موډ سلیکټ ګوري او بل so far we have been manually configuring switch port using these commands او لکه مخکې غوندې چې ما ته مینول وملیدل چې د سویچ پورټ کمانډ به هم څه کوو بدلاو یو د سویچ پورټ موډ اکسس او سویچ پورټ موډ ټرنک په دې سره هم بدلولی شو که نه for security purpose manual configuration is recommended نو د سکیورټي په خاطر باندې د امنیتي مسایلو په خاطر باندې نو ښه خبره دا ده چې مینول سړی کنفیګر کړي او ډي ټي پي ته اجازه ورنکړي ښه چې هغه اتومات ورکړي دا ولې دلیل ان شاء الله یو 2 ورځو کې زه تاسو وایم ښه چې کله ما ته اس ټي پی کې د نن لګ ډیټیل ته ورشو ښه الته زه تاسو وایم چې ولې به ډي ټي پی ډیسیبل وي بیا ته خپل په پويږي خو څه وخت نه ده نو اوس فعلا دومره په ذهن کې ونیسم سکیورټي کنسپټ په خاطر سکیورټي مسایلو په خاطر باندې چې مشکل جوړ نه کی نو دی وجه نه ډي ټي پی چې ډیسیبل شي خاله ښه ډي ټي پی should be disabled on all switch ports ډي ټي پی باید موږ په ټول سویچ پورټونو کې څه وکړو ډیسیبل وکړو ښه او دا باید پرې نه ږدو چې هغه اتومات دا کار وکړي موږ باید مینولي دا کار وکړو اوس ګورئ نو سویچ پورټ موډ موږ او تاسو ویلې ودلې چې عملی مې اول سر کې تاسو درو خو چې سویچ پورټ موډ او ډاینامیک موږ دوه ډول ډاینامیک لرو یو R2 لرو او بل څه لرو desirable اوس که ډاینامیک R2 کو څه کار کوي او که ډاینامیک desirable شي بیا به څه کار کوي د دې دواړو ترمنځ فرق په څه کې ده اوس د ډاینامیک R2 او ډاینامیک desirable دوه حالت دي دا دواړو باندې به سره وګورئ اول به یو لنډیز راوړو د دوی ښه ډاینامیک R2 چې دا پاسیو موډ ده اوس ګوره ښه غوږ ونیسه مېوند یو منګ او تاسو راځو فکر وکړل د ما او تاسو سره یو سویچ لګیدلای ده ښه دا شو یو سویچ او دې سره دلته یو کمپیوټر کنیکټ چې شي کنیکټ ده کمپیوټر استاد کمپیوټر کنیکټ ده یو کیبل مو راخیستی ده دلته مو لګولای صحیح ده او استاد دا پورټ چې دا فاست ایترنت 0/1 ده او دلته یو بل سویچ هم لګیدلای ده مېوند صحیح ده په دې سویچ کې ډېر بیلانونه هم دي ښه دې سویچ کې ډېر بیلانه هم دي اوس دا مونږ راواخیسته دلته مو ولګو او دا فاست ایترنت 0 ده صحیح ده استاد مونږ هیڅ ګوته نه دی واري سویچ پورټ موډونه مونږ نه دی بدل کړي یا مو اکسس ته یا اټراکټیو سم نو دلته ډي ټي پی خو کار کوي کنه اتومات ما دا ټول دلته ډي ټي پی په سیسکو سویچ کې بای ډیفالت فالو وی ډاینامیک ټرنکینګ پروټوکول فالو دي نو ډي ټي پی څه کوي مېوند اتومات دغه رخلی دا چاته اړي اکسس ان ډیوایسونه چې د سره کنیکټ وي هغه چې شي تاړي هغه اکسس پورټ تاړي ښه پوه شو مېوند سمه اوس دا سره کم تکار کوي د ډي ټي پی د کارکر طریقه زتا ته وخیم مېوند دلته بل سویچ هم ده ښه اوس دلته موږ راغلو دا سویچ هم دم فاست ایترنت 01 کنیکټ د مثال وایو ښه کله دلته دا ډي ټي پی پروټوکول چې دی لکه څنګه چې ماغه میسج لګلې ملټي کاست اپډیټ میسجونه بلېګل او اس پی اف هلو میسج ښه ډي ټي پی څه کوي هر یو څو ثانیه بعد هغه وخت هم درته وایم چې څو ثانیه بعد وروسته پیغاږي نو یو مشخص وخت وروسته ډي ټي پی دا میسج لګي ډي ټي پی میسجونه لګي ښه
چې ښه استاد زه غواړم چې ځان څه وکم، مثلا دی ورته وایي چې آماده یې زه ځان ټرنک کم که څه رقم دا ډي ټي پي میسج یې لیږي. ښه پوه شوې دی ښه که دا ټرنک دا څه کوي ډي ټي پي میسج لیږي. پوه شوې دا یو بل ته ډي ټي پي میسجونه لیږي. د هغوی نه ته اندازه لګېږي چې اوس باید زه ټرنک شم که نه شم. ښه سمه ده استاد دا ډي ټي پي که موږ او تاسو ویلې چې دا ډي ټي پي اټو کو دا چې شي کو ډي ټي پي اټو کو صحیح ده که نه. نو دا مو چې ډي ټي پي اټو کو موږ ویلې چې دا د ډي ټي پي یو پاسیو موډ ده، یعنی په دې حالت کې دا ډي ټي پي میسج لیږي نه. پوه شوې او دا استاد ډي ټي پي میسج ریسیو کوي که چیرې د ټرنکینګ لپاره میسج ریسیو کړو دا ځان اتومات ټرنک کوي، خو دا چاته میسج نه لیږي چې زه ځان ټرنک کوم. ښه پوه شوې په خبره دا پاسیو موډ کې وي ډي ټي پي اټو. ښه نو ورسېدي سمه ده دغه استاد مخامخ مقابل موږ ټرنک کړی ده، دا یې موږ څه کړی ده ټرنک کړی دی موږ مینولي ټرنک کړی ده میوند. ښه او دی چې دا اوکې دا ډي ټي پي اټو ده نو دا به ټرنک سي که به نه سي دغه دا پورټ. اوس ګوره دا ټرنکېږي دې حالتونو ته به ځان هغه کوې ځکه بیا هم درته وایم په سی سی ان اې کې هم او په سی سی ان پي کې هم دغه موضوع د دواړو مشترکه ده. ښه نو سمه ده ډېرې استاد موضوعګانې داسې مشترکه شته ده. خو خیر اوس په دې کې دا سوالونه راتلی شي تا ته به همداسې سویچونه ایښي دوه پورټونه، یو به یې درته لیکلي چې ډي ټي پي اټو ده او دا بل یې درته لیکلي چې دا چې ده دا مینولي ټرنک ده. صحیح ده که نه. اوس د دې پورټ حالت به څه شي ته واوړي ټرنک به شي که به نه سي ته راته ووایه. د پورټ حالت په دا په اټو باندې دی دا چې میسج ولېږي دا یو میسج نه لیږي دا دا نه فاست لیږي نه دا ریسیو کوي. ګوره البته درته وایم اوس ګوره د ټرنکینګ دپاره میسج ریسیو کړو نو دی اتومات ځان څه کوي ورسره ټرنک کوي. ښه پوه شو په دې خبره دا ټرنک کېږي. خو ما درته ویلې که مقابل هم ډي ټي پي اټو وي مقابل هم ډي ټي پي څه شی ده ډاینامیک اټو که نه ډاینامیک اټو ده دا هم ډاینامیک اټو ده دا بل هم ډاینامیک اټو ده نو دا هم یو بل ته اول د ټرنک کېدلو کوشش دپاره میسج نه لیږي دا هم نه لیږي. ښه دا دواړه به پاتې په ایکسس موډ کې. ښه دا ټرنک کېږي نه. پوه شوې ورسېدې چې ډاینامیک اټو مقصد څه شی ده چې دا ډاینامیک دا یو پاسیو موډ ده د ډاینامیک. ښه سمه ده استاد اوس نو دا پاسیو مطلب هم دا و چې دا څه شی ده پاسیو موډ ده. ښه does not initiate DTP. ها دا DTP نه initiate کوي ډاینامیک اټو څخه خبره کوم یو ده. ها will become trunk only if the other side is set to trunk or desirable. ما درته ویل دا یوازې په هغه حالت کې دی کېدلی شي چې څه وکړي ټرنک ته راشي چې دا مقابل موږ مینولي ټرنک کړی وي میوند. ها دا موږ څه کړی وي دا موږ مینولي ټرنک کړی وي. دا که موږ مینول ټرنک یو او یا دا ډاینامیک ډیزایربل مو که دا مو څه شي که ډاینامیک ډیزایربل مود دا مو ډاینامیک ډیزایربل که. ها دا چې کله موږ او تاسو ډاینامیک ډیزایربل کوم میوند اوس څه کار کیږي نو اوس دا خو سندینګ کوي کنه ما درته ویل ډي ټي پی دای چې سندینګ وکي د توای چې ځان ټرنک کنه دای ور سره سکه نیګوشیشن کوي او ځان ټرنک کوي. ښه ورسېدې چې یا دا مقابل ډیزایربل وي او یا دای موږ څه کړی یا مو منولي ټرنک کړی وي او کچېره دا موږ منولي اکسس کړی وي میوند نو بیا دا له دې سره ټرنک نه فارم کوي کنه. پوه شو ځکه دی وایي چې نه دا خو اکسس ده نو دې سره ټرنک نه فارم کوي. پوه شو په دې قصه کنه. اوس پوه شوم استاد. اوس نو مونږ وایو چې ډاینامیک اټو څه شی ده ډاینامیک اټو از ا پاسیو موډ does not initiate DTP. دا DTP نه initiate کوي. ها will become trunk only if the other side is set to trunk or desirable. کله هغه مقابل خپل مونږ منولي ټرنک کو او یا یې سکو یا یې ډاینامیک ډیزایربل کومون په هغه صورت کې د ټرنک کیږي. ها otherwise د نه ټرنک کیږي. اوس ما درته ویلې اگزامپل مثال if both side are dynamic or two no trunk form کچېره دواړه سایډونه چې شي وي ډاینامیک اټو نو ټرنک نه جوړیږي کنه ځکه یو هم د انیشیټ کولو کوشش نه کوي. ها او استاد میسج نه لګي سره نو دا په دې وجه ټرنک نه جوړي او بل بیکاز نو ون از انیشیټ ډي ټي پی نیګوشیشن کنه نو یو هم ډي ټي پی نیګوشیشن لګي نو دا لومړی حالت ډاینامیک اټو ده. ها پوه شو په دې او دویم چې موږ او تاسو لرو ډاینامیک ډیزایربل لرو چې لرو ډاینامیک ډیزایربل.
اوس که چیرې موږ ډاینامیک ډیزایربل انتخاب کو ها دا یو اکټیو موډ ده سندز ډي ټي پی میسجز دا یې څه کوي دا یې ډي ټي پی Send دي. میسجونه لیږي دغه سویچ ده چې کله موږ د دې موډ ډي ټي پی اټونه زور تم چې ډاینامیک اټونه ډاینامیک ډیزایربل ته مې واړو نو دا یې خپل ډي ټي پی میسج انیشیټ کوي ها ډاینامیک desirable نه ډاینامیک ډیزایربل صحیح شو کنه دا مو ډاینامیک ډیزایربل کومای ون اوس د خپل ډي ټي پی میسج لريږي پوه شئ اوس د مقابل ک خپل منولیم ټرنک وی بیا هم سکیږي د دوی دواړو ترمنځ دا پورټم سکیږي ټرنک فارم کیږي جوړیږي ها او کچېره دا منولي نه وی ټرنک دا ډي ټي پی اټو بي بیا چی کیږي بیا هم د دوی ترمنځ بیا د ټرنک بل جوړیږي ځکه دا خو میسج سند کوي کنه هغه ته پوه شئ په دې خبره او کچېره دا بلم ډاینامیک ډیزایربل وي بیا هم سکیږي مې ون د دوی دواړو ترمنځ ټرنک جوړیږي ها میسج واقعي وي او کنه نو دلته او که یوازې په کوم حالت کې کچېره موږ د ایکسس کړی وي دا مو چې کړی وي اکسس کړی وي نو دا یو مومنټلی ایکسس تاړولې وي نو دا چې ډاینامیک ډیزایربل وي د دوی دواړو ترمنځ ټرنک نه فارم کیږي سمه ده استاد اوس نور پوه شئ چې هغه پاسیو موډ د ډاینامیک اټو او ډاینامیک ډیزایربل چې د اکټیو موډ ده ها ښه استاد موډ کې send DTP messages لیږل کیږي tries to form a trunk with neighbor if neighbor state is R2 desirable or trunk مطلب ته دا کوشش کوي چې خپل نیبر سره ټرنک سو کی فورم کې جوړی کی کنه نو اوس کچېره د نیبر هغه R2 وی یا desirable وی یا ټرنک وی نو د دوی ترمنځ چې جوړیږي ما درته ویل یو ټرنک جوړیږي ها صحیح شو کنه ښه if one side is desirable and other side is R2 کچېره یو سایډ desirable یو بل سایډ R2 وی بیا چې کیږي بیا هم ټرنک سکیږي جوړیږي مې ون ها اوکې استاد if both are desirable کچېره دواړه desirable وي بیا هم ټرنک سکیږي جوړیږي که یو سایډ منول ټرنک وي بیا هم د بل سره سکیږي ټرنک جوړیږي نو پوه شئ په دې قصه باندې او استاد نو دا موږ سره د سویچ پورټ د ډاینامیک اټو کېدلو قصه اوس ته تصمیم نیولای شي چې یو ځای کې کنه ضرورت په اول خو ما تصمیم خو دی ونیو تصمیم نیول مې مخکې درته ویلې ما ون چې ته وسه کوي تصمیم بدانې چې ډي ټي پی مفعال نه پرې د پسويچونو کې ها خپل منولي ګوري چې ټرنک کې او یا هم سکه ایکسس کې ها سمه ده استاد اوس ګوره انیبل کنفیګر ټرمینل was the Razam interface fast ethernet 0/24 او ورته وایم چې سویچ پورټ موډ چې دا ډاینامیک ته واړه صحیح ده کنه سویچ پورټ موډ ډاینامیک ته واړه خو په ډاینامیک کې اوس سوال سره رقم ته کې خوخه دي اټو یې کې خوخه دي ډیزایربل کې د دې دواړو په مفهوم باندې ان شاء الله چې ورسېږي سره او استاد اوس راځو مې ون موږ تاسو یو بلې قضیه ته داسې راځو لږ وته هغه کوم دغه خبره به تشریح کوم د مال انډیز ته راوړیو سمه ده پکې راوړیو لانډیز پکې راوړیو ډي ټي پی ډاینامیک ټرنکینګ پروتوکول چې دی مې ون ا سویچ پورټ ان ډاینامیک ډیزایربل موډ will actively try to form a trunk with other Cisco switch مونږ ویلې چې په سویچ پورټ موډ چې ډاینامیک ډیزایربل وي نو دا همیشه دوامدار کوشش کوي چې د مقابل سویچ سره سو کی ټرنک جوړ کی ها it will form a trunk if connected another switch port in the following mode نو په هغه صورت کې دا ټرنک جوړی کنه چې سویچ د هغه بل مقابل هم چې شي وي یا ټرنک وي یا ډاینامیک ډیزایربل وي یا ډاینامیک اټو وي صحیح شو کنه ان شاء الله په دې خبره باندې او استاد نو دا اوس مونږ بل مایوند څنګه یو پورټ کتلې شو چې دا په کم موډ کې د مایوند ها صحیح ده کنه اوس زرا اعظم دغه پورټ چې ما دلته ولیده کومه و دا فاست ایترنت 0/24 کنه نو زه ورته چې شو وخه ماته چې وخه انټرفیس کوم انټرفیس وخه فاست ایترنت 0/24 دا ماته وخه اوس چې کله زه دا ګورم ښه اوس دلته ډیر معلومات روان دي مې ون دي پورټ په اړه باندې ښه فاست ایترنت 0/24 is down دا چې شه دا ډاون ده لان پروتوکول هم ډیسیبل دي صحیح شو کنه اوس او اډرس هم چې شه دا شه ده بعض شان اوس نه دي کنه ریلایبিলিټی د 25 ده کنه اوس ام ټي یو نور شان دي کنه فول ډوپلیکس کې ده دا موډ په کم موډ کې ده
فول فول ډوپلیکس دوپلیکس کې ده. اوس خبره مو د هغه کوله چې موږ او تاسو چې شی وګورو د دې موډ وګورو کنه ټرنک ټرنک ها دا. یا اوس ګوره موږ مایوند نن به یو بله خبره هم درته وکړم. ما تاسو سی سی ان ای لیول کې لګیو ښه. خو دلته بعضې کمانډونه او بعضې شیان داسې نه دي چې هغه ریل دي ښه. ها دغه حالت چې ده د هغه نه یو څه ضعیفه ده. موږ د دې ورچوالایزیشن دپاره د کنفیګریشن نه بغیر ډېر نور سافټویرونه هم لرو ښه. لرو هو لکه موږ ها د سی سی ان ای نه واوړو سی سی ان پی ته، نو موږ هغلته ډېر داسې شیان دي چې هغه موږ ته دغه ډیوایسونه چې دلته په هغه کې دي څه ورته وایي دا چې ورته وایي پاکټ ریسر کې، نو دا سپورټ نه لري د هغو کمانډونو ښه چې دلته یې پراکټیس سمه ده. نو د هغه دپاره بیا نور لیب دي. د سیسکو ماډلینګ لیب د سی ام ال نه ښه پوه شوې ها او استاد هغه استفاده کیږي. دې نه بغیر مثال موږ سره نور جینیس 3 سافټویر ده، ایونجی ده هغه هم شته ده. نو زه به اوس یو ایونجی را خلاص کړم میوند ښه یو ایونجی لیب سمه هم ده. زه درته راواخلم. اوس راځو میوند موږ او تاسو څه کوو دا بندو او زه غواړم چې راواخلم میوند ایونجی ښه چې راواخلم ها ایونجی ایونجی او دې کې دا سویچ بورډ خو کار کوي دا خو مشکل نه لري. دلته خو دا ډیټیلز وکتل کنه میوند خو زه یو ایونجی م راخلم ښه یعنی دې کې هم دا کار کوي. اوس ګوره موږ او تاسو راځو چې راخلو ایونجی ایونجی. نو ایونجی چې دا زه به یو وار خپل ورچوال ماشین سٹارټ کړم وی ام وی ار ورچوال ماشین نو ورچوال پلیئر براواړو په دې کې به ایونجی یو ځل سٹارټ کوخه. سمه ده استاد. دا کمانډونه خو کار کوي دا مې درته ویلي چې دا دلته په هغه کې هم کار کوي څه ورته وایي پاکټ ریسر پاکټ کې ریسر کې هم کار کوي او نور لیبونو کې جی ان اس 3 ایونجی او سی ام ال ټولو کې کار کوي ښه دا اوس چې کوم ده ها خو بیا هم ها استاد داسې کمانډونه کېدای شي راشي اوس باندې ځکه ما درته ویلي موږ په دې باندې ډیټیل کې غږیږو ډي ټي پي باندې ښه بیا نه پرې راګرځو صحیح شو که نه. سمه ده. نو اوس دا به راخلاص زه په تر څو چې دا راخلاصېږي دلته یې غواړم او ته وګورو. نو ما ته هغه وکتل څه ورته وایي انټرفیس په اړه معلومات وختل صحیح شو. دا د ټول د دې انټرفیس معلومات راغلل. علیکم السلام. خو زه ورته وایم چې څه وکړه وایه وایه قصې کوه اورې میوند. او استاد مختار نو اورم. خبره مو څه کوله خبره راتلو موږ او تاسې میوند په دې شي باندې سره غږېدلو چې دلته ګوره ما ورته د ده فول ډیټیلز وکتل ښه په دې کې ډېر شیان او راته کتل خو زه وایم چې نه پورټ یې وګورم د پورټ موډ پکې نه و که نه چې دا کوم. نو زه راځم ورته لیکم چې شو انټرفیس ما ته وښیه فاست انټرنټ 0/24 خو په دې کې چې وښیه سویچ بورډ یې وښیه ښه ها انټر کومې. اوس ګوره دلته خالي د سویچ بورډ په اړه معلومات راغلل. دا سویچ بورډ چې دا میوند نیم یې څه شی ده فاست فاست 0/24 سویچ بورډ چې دا انیبل ده ښه او اډمنسټریټیو موډ یې څه شی ده ټرنک یعنی اډمنسټریټیو موډ څه معنا یعنی موږ په خپله دا منولی څه شي ته اړولی ده ټرنک ته ښه پوه شوې ها دا موږ منولی او اپریشنل موډ او دا اوس په کوم موډ کې کار کوي ډاون اډمنسټریټیولی دا ډاون اپریشنلی دا ډاون ده ښه صحیح شو ها استاد او اډمنسټریټیو ټرانکینګ انکپسولیشن د دې ډاټ 1 کیو د دې نه مخکې یو بل مو ای اس ال او چې ای اس ال او ای اس ال فکر کوم ای اس ال پروتوکول استفاده کېدل هغه مولخه ټرانکینګ په خاطر باندې خو نن سبا ټول ډاټ 1 کیو دی ښه هغه ای اس ال به نو ځکه دلته خیر راغلي دي چې اډمنسټریټیو ټرانکینګ ډاټ 1 کیو ده صحیح شو کنه. سمه ده استاد. نیګوشیشن اف ټرانکینګ چې دا د دې څه شی ده آن ده مطلب یعنی دای هر چاته میسج د ټرانکینګ نیګوشیشن کولو کوشش کوي ځکه چې دای منولی څه شی ده ټرانک ته ښه او استاد پوه شو په قصه باندې کنه او ایکسس موډ دا په کوم ایکس ویلان کې ده ویلان 30 کې ده په فاینانس کې صحیح شو کنه. اوس ټرانکینګ نټیو موډ ویلان کوم یو د ویلان 1 د نټیو ویلان هغه ویلان ته وایي چې ټرافیک انټاګ وي ښه مثلا ما درته دلته ټرافیک راځي د پورت ته کنه ټرانک ټرافیک راغلل
نو په هغه هر یو باندې ویلن ټګ لګېدلی وي چې ویلن دا ټرافیک دې لپاره دی دا دې لپاره دی خو داسې یو پیکټ راځي چې هغه باندې ویلن ټګ نه وی لګېدلی نو ویلن ټګ ته ور باندې نه وی لګېدلی هغه نټیو ویلن ته پاس کیږي ښه نو نټیو ویلن کوشش وکړئ تاسو داسې ویلن کې چې هغه هیڅ بالکل کاروي نه ښه خبره اوس د موږ د دې موډ کتلو ولا چې دا څنګه وګورو نو په دې پوه شو کنه اوس ګوره زه راځم ورته شو انټرفیس فاست ټرن 0/1 صحیح ده کنه او سویچ پورت د دې سویچ پورت ماته وخی ګوره 01 سویچ پورت هم انیبل ده خو د دې اډمنستریټیولی موډ کوم یو ده static access ما ته منولی ګوره اکسس ته واړو کوه مونږ نه راو بل پرون ما درته ویل چې دا یو پورت چې کنفیګر کوم بل ته اړوم صحیح شو کنه نو منولی ګوره دا سټیټیکلی ما ته کوم یو حالت تاړه ولای دا access او دای اپریشنل په امدی موډ کې کار هم کوي ښا او نیګوشیشن اف رانکینګ د دې چی دی د اف دی دا چا ته فرانک کېدلو په خاطر باندې نیګوشیشن نه کوي میسج نه دیږي پوه شو په خبره اوس کچېره ما هغه اخیری دوه پورټو سره غرض نه وکړای گیگا پورټونه چول شو انټرفیس ها گیگا 0/1 فکر کوم او سویچ پورټ ها گیگا 01 ماته وخه ګوره گیگا 01 چې دا انیبل ده او د دې موډ ګوره کوم یو ده ویني دا ما منول نه واړولې ګوره دا ډاینامیک R2 ده ها ډاینامیک R2 ده او د دې اپریشنل موډ دا پورټ هم ډاون د فعلن د پاره ها او نیګوشیشن اف ټرانکینګ چې دی د چی شي دی د دې ټرانک نیګوشیشن آن ده صحیح شو کنه نو ما درته ویلې چې دې طریقې سره موږ دا موډ کتلای شو مشکل خو نه ده کنه نه استاد دا دلته ما درته ویلې هغه اوس ما تاسو سینې وای سینې لیول ټول کارونه موږ تاسو کولای شو په پاکټ ریسر کې وګورو ها خو سین پی لیول بعض شیان چې دی هغه بیا دلته بعض شیان دي ټول نه بعض سین پی لیول ټاپک دي هغه مو نن سبا په دې پاکټ ریسر کې کور کیږي ټول نه اوس منګ رازو ایونجی ته بلاګین شو ښه استاد هغه لبه مو ګوره ښه نو هغه د بیا شان دي هغه مو د دې دواړو فرق هم زتا ته خیم اوس ګوره زرا اخلم کنه مې ون دلته چیرته ایونجی بر اخلاص چیر اخلاصو ایونجی سٹارټ میکا او دلته راځم لاګین کېګا ساين ان نو دلته ګوره ما اماغه یو لاب دلته مشته ښه دلته کولای شو مونږ تاسو دا پریکټیس وکړو ښه اوس خبره د مونږ تاسو د ډي ټي پی ولا د موضوع بل طرف ته نو ډاینامیک R2 باندې پوه شو چې ډاینامیک R2 چی ده بل مونږ لرو مې ون ډاینامیک ډیزایربل لرو ښه خو هغه باندې هم سره ا سویچ پورټ ان ډاینامیک ادا خو ډیزایربل دا پورټ نه چې دا مې چې درته دا مې درته ویل چې ډیزایربل دا کارټو ډیزایربل وی نو چې کوي او ډاینامیک R2 will not actively try to form a trunk with other switches ها however it will form a trunk if the switch so وخت دا trunk جوړي ما درته ویل چې مقابل یا منولي trunk وی یا خاطر چې هغه ډیزایربل ده شوی وي نو دا حالت بیات ساتي دا ګوره جدول ده کنه دوه ساتي پويږي قوانين چې یاد کړل په مفهوم پوي شو جدول یادول ضروري دي په خپل به پويږي ها او استاد کې د ټرانک کیږي ها DTP dynamic trunking protocol چې دا ګوره on older switches switch port mode dynamic desirable is the default administrative په پخوانه سویچونو کې چې دا my1 by default یو switch port mode کم رقم ته وي هغه dynamic desirable وي ها هغه چې شي وي dynamic desirable وي او بل چې دا on newer switches switch port mode dynamic R2 the default ها پوه شو او په نوې ماډل سویچونه چې دي د دوی سویچ بای ډیفالت چې شي وي ډاینامیک R2 وي لکه ما ته دا پورټ وکړه مخکې کنه دا هغه پورټ ډیفالت موډ چې شي وو ډاینامیک R2 اوس ګوره سره اعظم بدلتا هغه تر اغلم صحیح شو کنه زه بدلته یو پورټ وګورم دا سویچ به سٹارټ دا سویچ به سوکم سٹارټ وکما او اوس به د دې کمانډ لاین انټرفیس ته ورشو صحیح ده کنه او د دې دا ایترنت 01 پورټ به وګورو صحیح ده کنه مې ول ایترنت 0 ما تا ګورو انیبل او ورته کوم چې شو انټرفیس صحیح شو ایترنت 0/1 او چې شی ما ته وخه سویچ پورټ اوس ګورم د اډمنستریټیو موډ ډاینامیک چې شی دا ګوره ډاینامیک ډیزایربل او و دې ته د دې ګوره ډیفالت ما ګوت نه دی پکې ولې لزانه ډیفالت کوم یو ده ډیزایربل ډاینامیک ډیزایربل او زر اعظم دلته دا سویچ کې ګورم دې کې خو ما ګوره بيخي ګوت نه دی والی کنه کمانډ لاین انټرفیس تر اعظم په دې کې څه وګورم انیبل کنفیګر نه وبخم شو انټرفیس گیگا 0/1 او سویچ پورټ دا مې چه ده
ډاینامیک اټو استاز. صحیح شو کنه؟ ورسېدې په مفهوم باندې کنه؟ او استاز کوم یو ورسېدم نوی سویچ و؟ دا پاکټ ریسر کې او که هلته د پاکټ سر کې استاز. پاکټ ریسر سویچ نوی ده. آفرین، بالکل. ځکه ګوره دا ډاینامیک R2 ده، دا نوی ورژن د پاکټ ریسر ده او هغه چې ما دلته انسټال کړی کوم یو AVG دا ډېر زوړ ورژن ده. دلته پورټونه وګوره ایترنیټ دي ښه، او پاکټ ریسر کې ما سره سویچ کې پورټونه کم ول. فاست ایترنیټ فاست استاز. ایترنیټ گیگا ایترنیټ پورټ ما چک کړ. صحیح شو؟ نو ودې لیدل چې ډیفالت دا په پخواني نن سبا چې نوي سویچونه راځي مې وند هغه ډاینامیک R2 وی ښه، او په پخواني سویچونو کې چې هغه اتوماتیک ډاینامیک ډیزایربل وخه. او بل ما درته ویل چې تاسو سو کې DTP نیګوشیشن ډیسیبل کې بای ډیفالت منولی کنفیګر کوي ښه. You can disable DTP negotiation on interface with this command ښه. او تاسو کولی شئ DTP negotiation په دې کمانډ باندې سویچ پورټ negotiation په تر باندې دا سو کوي بند کوي ښه. بند کوي. اوس ګوره زه راغلم همدلته هغه ته ځه چې ورته وایي دا دې نوم چې و AVG ته. آخر DTP negotiation وګوره ښه. negotiation of ranking څه شی ده؟ آن ده. زه غواړم دا بند کړم. نو زه به اول د انټرفیس ته لاړ شم. کنفیګر ټرمینل انټرفیس کم انټرفیس ایترنیټ 0/1 ښه. او زه چې نیګوشیشن بندوم نو چې لیکم نو نیګوشیشن. اوس ګوره دلته راشه درته مې وښوده سویچ پورټ نو نیګوشیټ ښه. سویچ پورټ نو نیګوشیټ. نو نو نیګوشیشن. په لیکم چې سویچ پورټ او نو نیګوشیشن. یو دا چې دا سپورټ لري د دې بندولو کني لري ښه. سویچ پورټ او ګوره دلته دا نو نیګوشیشن کمانډ سپورټ نه لري ښه. په خوانه سویچ دا د هغه کې رازو ګور وي پوه شئ مې ون پاکټ ریسر کې به چې هلته دا مونږ کولای شو بند کو کني کو بند ښه. سمه ده استاد. او سویچ پورټ او چې شي نو ښه. نو نشته ویني دلته هغه کمانډونه چې کار کوي نو ګوره اکسس ته R2 دا .1q دا هوست دا میډ دا صحیح شو کنه. پورټ سکیورټي دا ټرنک دا صحیح شو کنه. او زه راځم ورته لیکم چې شي او که ورته ولیکو چې شي نو نیګوشیټ په پاکټ ریسر کې چک کو. صحیح شو؟ دلته به راشم مې ون چیرته یو انټرفیس ته به داخل شم. کنفیګر ټرمینل انټرفیس کم انټرفیس فاست ایترنیټ 0/1 صحیح ده. او سویچ پورټ او ورته لیکم چې څه شي نو نیګوشیټ. نو نیګوشیټ. سویچونو کې دی ګوره ودی د دې کې سپورټ درلوده دي شایانو ښه. نو اوس ګوره کچېره زرا سم اول دا وګورم اول دا انټرفیس وګورم ښه. شو انټرفیس کم انټرفیس فاست ایترنیټ 0/1 سویچ پورټ دې سویچ پورټ ماته خو ګوره negotiation of trunking د دې already off ده. ولې off ده؟ ځکه چې دا ما منولي statically چې شي تاړولای ده access ته زه یو انټرفیس ګورم کوم انټرفیس ګورم شو انټرفیس گیگا 0/1 او ورته لیکم سویچ پورټ گیگا 0/1 کې ګوره د دې سویچ negotiation چې دا آن ده کنه ده. نو دلته چې زه غواړم چې په گیگا 0/1 باندې دا ډیسیبل کما صحیح ده. نو موږ راځو سکو ورته وایو چې انټرفیس ته داخلي کو کنفیګر ټرمینل انټرفیس گیگا 0/1 صحیح ده. او سویچ پورټ نو نیګوشیټ صحیح شو. دا نو نیګوشیټ سره کمانډ ریجیکټډ کنفلیکټ بټوین نو نیګوشیټ ان ډاینامیک سټیټ ښه. د دې سټیټ چې دا وای ډاینامیک ته اړول شوی ده ښه. نو دا ډاینامیک نه به ته واړی دا کنفلیکشن جوړوي. نو چې ډاینامیک وي نو هغه خاطمن باید چې شی وکړي نیګوشیشن وکړي میسج ول. نو دې خبره ده چې سټیټ بدل کړه. نو پوه شئ هدف دا ده چې ته کولای شي چې دا کار وکړي ښه. چې نو نیګوشیټ سره هم بند کې او یا ما درته ویلې دې طریقې سره راته شي مشکل خو نه ده کنه. نو استاد. او بل چې دا configuring an access port switch port mode access also disable DTP negotiation on interface. ګوره ما درته ویلې چې ته کولای شي چې یا موډ access ته واړی صحیح ده کنه او یا هغه ته چینج کې ډاینامیک R2 ته نو بیا دې طریقې سره ته کولای شي DTP negotiation سو کې بند کې ښه. It is recommended that you disable DTP on all switch ports ښه. manually configure them as access for trunk ports. نو دا ریکمند کیږي همداسې ویلل کیږي همداسې بار بار مونږ هم دا خبره کوو چې تاسو DTP ته اجازه مو ورکوئ او نو تاسو منولی یا اکسس ته او یا هم ټرنک ته واړوي. ته ډیر غټ مشکل جوړولای شي. غټ مشکل جوړول په څه وخت کې کیږي ما درته ویل یا سبا یا بل ورځ ان شاء الله زه تاسو دا وایم چې دا څه مشکل را جوړي ښه. ځکه ما ته STP پروتوکول لدی نه ورسته وایي سپانینګ ټری ښه.
بیا هلته د په سر سمه ده. خلاصېږي هغه ځای کې بیا ما ورته دا شیان د باید مخکې له مخکې زده وای ښه. نو دا ډي ډي پي ده. او بل د ډي ډي پي مربوطه کمانډونه ما درته ته کولی شي شو ډي ټي پي هغلته لاړ شي ډي ټي پي څه وکړې چک کې د ډي ټي پي په اړه باندې دا ما درته بای ډیفالټ انیبل وي ښه. او هغه کمانډونه چې دې پورې تړاو لري صحیح شو. اوس راځو میوند موږ او تاسې څه کوو شو ډي ټي پي کوو چې کوو شو ډي ټي پي زه راځم چیرته دا مې پکټ سر ته راتلم هلته دې سویچ ته راتلو او ورته لیکو چې څه شی شو ډي ټي پي موږ ته څه وکړه ډي ټي پي وښه. اوس ګوره دلته ډي ټي پي ګلوبل ډي ټي پي انفارمیشن چې دی سندینګ ډي ټي پي هلو پاکټ ایوری څومره سیکنډ 30 seconds هر 10 ثانیې بعد چې هغه ډي ټي پي پاکټ به لیږل کیږي چې 10 ثانیې بعد به لیږل کیږي. او ډاینامیک ټرنک ټایم اوټ از 300 سیکنډ او ټرنک د څونه وخت لپاره ده 300 سیکنډ لپاره 15 منټه 15 منټه کې کچېره مقابل طرف نه ډي ټي پي میسج ورانه غي نو ټرنک نه بیرته اړای ښه. او اوس دلته څومره انټرفیس ما سره فعلا د لپاره ډي ټي پي یوز کوي زیرو زکه ټول ما منوال په ویلانونو کې اړولې دي موډونه مې د ټولو منوال ورته جوړ کړی دي صحیح شو کنه په دې قسم. نو دلته دا معلومات کتلی شو دی مشخص انټرفیس معلومات هم کتلی شي ښه. شو ډي ټي پي انټرفیس ښه څه شو کم کمانډ شو ډي ټي پي انټرفیس وو نو شي ډي ټي پي انټرفیس دلته سپورټ نه لري کلري او به ګورو انټرفیس به ګورو ګوره پاکټ ریسر کې زه شو ډي ټي پي انټرفیس لیکم د ما سره دا کمانډ ان ریکوګنایز کمانډ نه پیژني کنه زه راځم ایون جی ته صحیح شو او ورته لیکم چې شو ډي ټي پي انټرفیس صحیح شو کنه کم ویني دلته ګوره په دې ریل په هغه کې دا کمانډ سپورټ لري ښه څه ورته وایي ایون جی کې ښه وی ام ایون جی ده ښه پوه شو په دې خبرو نو دغه څه وجه ده چې بعض حالتونو کې موږ څه کوو نو سی سی پی لیول لپاره بیا هغه پوره کار نه کوي ښه چې ورته وایي پاکټ سر نو شو ډي ټي پی انټرفیس مثلا زورته ماته انټرفیس په اړه معلومه ایترنت 0/1 ښه دې په اړه معلومات راکړه ګوره ټول معلومات د دې په اړه باندې راغلل موږ سره دی یوازې د یو انټرفیس ها شو ډي ټي پی انټرفیس ګوره ډي ټي پی انفارمیشن فار ایترنت 01 ټي او اس ټي اي اس او ټي ان اس ګوره دا شی ده ها دا سمانه ورکي ټي او اس چې د اکسس ده او ټي اي اس چې د چې شی ده ډیزایربل ده او ټي ان اس چې د چې شی ده اکسس ده دا چې شی معنا ورکي دا ها دا استاد ټي او اس ټي او اس معنا ټرانک اپریشن سټیټس ټرانک اپریشن سټیټس ټرانک اپریشن سټیټس ټرانک اپریشن سټیټس چې دا ها یعنی دای په کوم موډ کې چې دا کار کوي فعلا په کوم موډ کې دای څه کوي کار کوي اکسس دی او نو دا افرین نو هغه حالت ده ټي او اس چې دا ټي او اس وخه او بل ټي او اس هم موږ سره شته د مېون ټرانک اډمنستریټ ټي اي اس وبخه دا ګوره او اس نه دا چې دا اي اس دا ټي اي اس معنا ټرانک اډمنستریټیو سټیټس ها ټرانک اډمنستریټیو سټیټس دی یعنی تا خپل کوم یو ته اړولې دا سه حالت کېدل شي کنه مېون ګوره ما درته ویل زه دا ډاینامیک ډیزایربل کوم ها او دا ډاینامیک چې شي کوم اټو کوم اوس ګوره د ټي اي اس د ټي اي اس چې دا ټرانک اډمنستریټیو چې دا دا چې شي دا مېون دا اټو ده ها دا چې شي دا اټو ده خو دای خو په اوس په کوم موډ کې کار کوي مېون دا د اپریشنل چې دا غډي غدا ټرانک ده ها پوه شئ دا کدی په ټرانک مونږ خو اټو ته سیټ کړی خو دا بل دی خو نه میسج ورته رالی نو ځکه دا چې شي ته اوړي ټرانک ته اوړي کنه ټرانک کار کوي ها د دې اپریشنل موډ چې دا هغه ټرانک ده ها ټي اي اس چې دا اټو ده او ټي او اس چې دا هغه چې شي دا ټرانک ده ها نو دا فرق کوي پوه شو په دې خبره او ټي ان اس چې دا ټرانک نیګوشیشن سټیټس ته ده نیګوشیشن سټیټس ته د دې کم یو ده نو اوس ما ته چې دلته دا ګورو هدف مې دا چې دا کمانډونو باندې پوه شي ها دا اوس ګوره سی سی ان پی لیول خبریم دي ها اوس ګوره د ټي او اس چې دا هغه چې شي دا اکسس ده یعنی اوس په اکسس موډ کې کار کوي مېون ها ځکه چې یو پی سي سره کنیکټ ده دا مې د کم پورټ کتلې ایترنت مې کتلې مېون ها
کم پورټ مې کتل او استاد ایترنت ها ایترنت ایتر 0 مې راخیسته کې 01 ده دا له چا سره 01 کنیکټ ده دی یو استاد پی سي سره کنیکټ ده نو له پی سي سره چې کنیکټ دی په کوم موډ کې اپریشن کوي اکسس موډ کې ایکسس استاد موډ کې او د دې ټي ای اس اډمنسټریټیولی د کوم یو موډ ته سیټ ده ډیزایربل ده کنه ډیزایربل چې اټو ډیزایربل وی ډیفالت ها او بل چې دا ټي ای نیګوشیشن هم چې ده ایکسس کې ده صحیح شو کنه او او د دې ټرنک پروتوکول چې دی ښه همدغه خبره ده پوه شو اډمنسټریټیو اپریشنل دا ډېر ټرنک څه ده ښه نو دا ناتیو ده او دا نیګوشیټ ده او دا کم پروتوکول استعمالي ګوره ما درته ویلي ډاټ 1 کیو نه دی د دې دا آی اس ال دی پوه شو ځکه زوړ سویچونه دي تا ته ما هغه مخکې هم ویلې خو زه دلته تیار راغلل پخواني چې سویچونه چې دي هغه آی اس ال دي اوس نن سبا نوي سویچونه چې دي هغه ټول ډاټ 1 کیو راځي ښه او پخواني کوم داسې و چې دواړه آی اس ال او ډاټ 1 کیو دواړو به سپورټ درلوده ښه سمه او ده د دې استاد نیبر ادرس کوم یو ده 0000 نشته د نیبر ادرس ولې ځکه چې نیبر ډاون ده ښه صحیح شو کنه ښه او د نیبر دویم او ادرس چې شي دا دام ډاون ده هلو ټایمر ته سونه وخت پاتې د ایکسپایریشن ته 27 سیکنډ صحیح شو نو اوس خبره مو دا و چې ته د یو مشخص انټرفیس معلومات هم کتلی شي پیوند ښه اوکې او استاد دا ګوره شو ډي ټي پی دا یو ستاسو ډي ټي پی معلومات راوړي او دا د یو مشخص انټرفیس په اړه ټول معلومات راوړي ښه او بخي دغه یو او شو انټرفیس ګیگا 00 سویچ پورټ دا ته د هغه موډ ښیي کنه د هغه یو مشخص انټرفیس په اړه ټول معلومات ښیي نو دا موږ سره چې ډي ټي پی څه شي دي سره کوم ته استفاده کیږي او کار یې شي ده پوښتنه سوال مشکل څه خو منئ کنه ان شاء الله چې تر دې ځای پورې نه استاد نشته نو دا ګوره دا موږ سره تفصیلی او مفصل معلومات د چی شي په اړه د ډي ټي پی په اړه باندې کولای شي نورې پلټنې پکې وکړي خو هغه څومره چې ضرور سی سی ان ای ایگزام ته او سی سی ان پی ان کور ایگزام ته په هغه باندې تفصیلی سره وکړي سمه ده استاد بس په کو د خیره سره که څنګه موضوع خلاص شوله بس بیا به دونه دی وخت کې چې بل موضوع شروع کو نیمایي کې پاتې شي بیا مزه نه کوي دا بس سټاپ سمه ده